سعودي عرب کابل کې د خپل سفارت کونسلي خدمتونو څانګه بیرته پرانیسته. د سعودي عربستان څخه تازه او ښه خبر دوستانو چینل ته مخ راغلاست کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به یې ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. سعودي عربستان کابل کې د خپل سفارت کونسلي خدمتونو څانګه بیرته پرانیسته. سعودي عرب په افغان پلازمینه کابل کې د خپل سفارت د کونسلي خدمتونو څانګه بیرته پرانیستې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه یو لنډ پیغام کې راغلی دی چې د څانګې پرون سې شنبې افغانانو ته د بشپړ کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په کار پیل وکړ. په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته سعودي عرب خپل ټول ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. اوس مهال په کابل کې د پاکستان، ترکیې، چین او روسیې په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، خو د طالبانو د حکومت چا په رسمیت لا نه دی پیژندلی. طالب مشرانو تېره میاشت یو ځل بیا پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې په کابل کې خپل سفارتونه او استازي بیرته راولېږي او سفارتونه پرانیزي. نړیوالې ټولنې په رسمیت د طالبانو حکومت پیژندلو لپاره د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کولو لپاره طالبانو ته شرطونه ایښي دي. بل لور سعودي عرب د افغانستان موضوع ډیپلوماتیکو هلو ځلو لړ کې وړه ورځ د اسلامي همکاریو پر سازمان غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روان وضعیت د ارزولو لپاره د بیړنۍ او ځانګړې غونډه وکړي. سعودي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري وضعیت وارزول شي او د ناورین مخنیوي لارې چارې دې ولټول شي. عرب نیوز ورځپاڼې د سعودي چارواکو له قوله ولیدي طالبان باید وهڅول شي چې یو ټولګډنی حکومت جوړ کړي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او نجونو ته زده کړو اجازه ورکړي ځکه دا حق په اسلام کې ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان به دغه کارونه وکړي او که نه خپل نظرونه سره په کامنټ باکس کې شریک کړئ.